د ډیورنډ پر کرښه جګړه طالبان وایي لومړۍ ډزې د پاکستاني پوځیانو لخوا شوې. السلام علیکم محترم لیدونکو، ستړي مه شئ. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دریو پاکستاني پوځیانو له وژل کېدو وروسته اوس طالبانو ویلي چې جګړه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا پیل شوې ده. د طالبانو د ویان مرسیال بلال کریمي د چهارشنبې په ورځ 1996 کال د لندۍ 22مه په یوه ټویټي پیغامونو کې ویل چې دا نښته وروسته له هغه رامنځته شوه چې پاکستاني ځواکونو پر ډیورنډ کرښه د اغزن تر غځولو چارې پیل کړې. د کریمي په وینا وروسته له هغه چې طالب ځواکونه پاکستاني ځواکونو د خبرداري ورکولو لپاره لاړل، له هغوی څخه د توپونو ډزې وشوې او بیا طالبانو هم پر پاکستاني پوځیانو ډزې وکړې. دغه طالب بیان زیاته کړه چې په سرحدي سیمو کې د پوځي تاسیساتو د جوړولو د مخنیوي په خاطر د جګړې موضوع له چارواکو سره شریکه شوې ده. نړیوالو رسنیو خبر ورکړی چې د خیبر پښتونخوا د کرمې جنسۍ په خرلچي سیمه کې د افغانستان پورې څیرمه له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې 3 پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. په تېر یوه کال کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ دریمه جګړه ده. غزني کې ناپېژانده کسانو یوه مېرمن او د هغې 4 ماشومان ووژل. غزني کې سیمه ییزې سرچینې په دغه ولایت کې د یوې ښځې او د هغې د 4 ماشومانو له وژل کېدو خبر ورکوي. دغه پیښه سهشنبه ماسپښین د وږې پر 22مه د غزني ولایت د زنخان ولسوالۍ اړوند ګودلو کلي کې شوې ده. ځایي سرچینې وایي چې ناپېژانده کسانو د یوې ښځې او 4 ماشومانو له وژلو وروسته د هغوی مړی یو څاه ته غورځولي دي. د سرچینو په وینا ناپېژانده کسانو پر جسدونو د ګاز یوه ډکه ډبه اچولې وه تر څو د قربانیانو مړي څوک له څاه ونه شي ایستلی. د قربانیانو مړي چهارشنبه د وږې پر 22مه له څاه څخه ایستل شوي دي. تر اوسه روښانه نه ده چې دغه کسان ولې وژل شوي دي. غزني کې طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ویل ده چې د دغې ښځې یو 6 میاشتنی ماشوم ژوند پاتې دی. د وژل شوي ښځې خاوند په سعودي عربستان کې دی.